پاکستان ته د ډالرو قاچاق طالبانو تورخم کې یو کس د 24,000 ډالرو سره نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالب مسؤل قریشي بدلون له قول رسنیو خبر ورکړی چې په تورخم کې د دوی انټرپول پولیسو پاکستان ته قاچاق کیدونکي 24,000 ډالر چې په ډیر مهارت په څپلیو کې ځای پر ځای شوي ونیولي دي. پاکستان کې د ډالرو کمښت او د کلدارو له بېساره لویدو سره دا ځل پاکستان اړ شوی چې په قاچاقي ډول له افغانستان نه ډالر یوسي. پاکستان اوس مهال له نړیوال بانک یا IMF څخه 3 بلیونه امریکایي ډالر قرضدار دی. حکومت یې له زیاتو اقتصادي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني کلداره د ډالرو پر وړاندې د ریکارډ کچې ته رسېدلې چې تېره ورځ په آزاد بازار کې یو امریکایي ډالر په 333 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. هیره دې نه وي چې طالب مسؤل قریشي بدلون د قاچاقبرو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي.